السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، د نور کله په شان ته کې ستاسو په خدمت کې نن هم ډیر یو اهم عمل پیش کوو. عمل داسې دی چې دا رنګ د محبت لپاره دی او محبت کې پاورفل دی چې په یقین سره او توجه سره وکړل شي. ان شاء الله درې ورځې کې به تاسو ته دننه د خپل عمل نتیجه ملاويږي. که یو سړی وایي چې یاره دا پلان کې انسان یا صحیح یو ځای کې رشته کول، انسان غواړي چې دغه ځای کې زما دا رشته وشي او د دې زنانه سره زما نکاح وشي، نو د دغې دپاره زه تاسو ته یو بهترین عمل ښیم د محبت. که هغه محبت که چېرته تاسو د خپل والد صاحب وي، د خپلو بچو وي، د رونو خویندې وي، د کور وي، یا دارنګې یو سړی یو ځای کې نوکر دی د خپل مشر دپاره، یا دارنګې چې کوم دی یو سړی یو ځای کې رشته لیږي او هغه ځای کې چې کوم دی رشته کامیابي نه مومي، یا دارنګې زنانه وي، د محبت چې څومره عملونه دي دا تاسو وکړئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به تاسو له درکړي. عمل داسې دی چې تاسو د الله رب العزت په دې صفتي نومونو کې یو نوم یا قدوس 32,000 پوره کړئ. 32,000 پیرې دا لفظ مبارک چې کوم دی تاسو ووایئ، خو ترتیب یې دا دی چې هر څه ټیم یې وایئ چې څنګه یې وایئ تاسو ته اسانه وي. خو یو دا دی چې د 3 ورځو نه مخکې به نه ختموئ او د 2 ورځو نه به لیټ کوئ نه. په 3 ورځو کې دننه که کوئ نو ټیک ته، خو اخرنۍ ورځ به 3 ورځې او یا دغه رنګې چې کوم دی 9 ورځو باندې د 3 ورځو نه کم که وکړلی شي کامیابي به ته نه میلاویږي. معنی دا دی چې په 1 ورځ کې دې وکړو یا په 2 ورځې دې وکړو کامیابي به نه میلاویږي. کم از کم 3 ورځې، زیات نه زیات 2 ورځې تاسو کې تاسو به راپاسئ او دا یا قدوس به په 32,000 مرتبه پوره کړئ. د هغې نه پس به تاسو دعا وکړئ او دغه کم کس باندې چې تاسو خپل محبت پیدا کول غواړئ، د هغه ذهن د هغه تصویر به خپل ذهن کې راولئ. انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دغه مسله حل کړي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.